السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور داسې عجیبه غوندې پوښتنه کړې وه، یو کس دی دغه ځان ته په جومات کې مونځ کوي، یو نور کسان دي هغوی په ډاګه باندې جمع کوي، نو افضل مونځ د چا دی؟ جناب عالی دا هغه چا مونځ افضل دی چې په مسجد کې کوي، او که په نیت د جمع لاړ شي نو د جمع ثواب به هم الله تبارک وتعالی ورته ورکړي، اگر چې دی ځان ته مونځ کوي. او پاتې شو هغه کسان چې په ډاګه باندې مونځ کوي نو د هغوی مونځ مفضول دی. صحیح دی، هغوی ته به که د عذر په بنا وي، عذر ته خبره کوم، که د عذر معذرت په بنا وي، یو ځل نیم ځل وي، نو بیا به هم د جمع ثواب ورته میلاو شي، لیکن د جومات ثواب هغه ته بیا هم نه میلاویږي. او که دغه یو کس دی دا هم هغوی سره شریک شي نو دا خو بیا جومات شاړېږي، نو هغه جومات شاړول خو بیا ګناه ده، نو بیا خو ورسره دا ټول په ګناه کې شریک شو. او پاتې شو دا که ته وایې چې یاره دا کسان نه مسجد لرې دی، نو په دې کې خو باقاعده طور سره په کتاب المساجد کې په صحیح مسلم کې حدیث او باب پې لګېدلی، باب فضل کثرت الخطا الى المساجد. هغه بنو سلمة نبی علیه الصلاة والسلام چې فرمایي که نه دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، هغوی خو که تاسو الله پاک هم بوځه، زه خو تلی وم دلته بیا پکې ډېر زیات وګرځېدم. بنو سلمه خو مدینه منوره کې ډېر زیات لرې دي، زه حیران وم الله دې ځای نه څنګه مانځه ته راتلل، ډېر لرې ځای دی. نو د هغې ځای نه راتلل نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دیارکم تکتب آثارکم، نو دا دی چې ستاسو دا کورونه چې کوم دی دا ستاسو دپاره د قدمونو ثوابونه باقاعده طور سره درته لیکي. نو دا وګوره، نو دا نه ده چې دوی مثلا لرې دي نو بیا به مسجد لرې دي بیا به مسجد ته راځي. نو د دې وجې نه د هغه چا مونځ ته نه افضل دی چې کوم کس په مسجد کې مونځ کوي. بله دا ده که چېرته بالفرض دغه خلک مستقله جمع په حجره کې، په کمره کې، په ډاګه، په یو ګراوند کې مستقله جمع کوي او د روزانه په حساب مستقله کوي، نو بیا خو دا جمع مکروه ده، بیا په دې باندې ثواب په ځای باندې غاړه پې بندېږي، مکروه ده مکروه. او نور دا مسله موږ حل کړې ده، هغې کې حوالې شته د هغه به انشاءالله العزیز ورسره یو ځای کړو. خو خلاصه د خبرې دا ده د هغه چا مونځ افضل دی چې په مسجد کې دی.